نو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست دغه یو بلې کورنۍ ته هم راغلي یاستو چې زما تر څنګ یو خوراکۍ هم ولاړه ده. درنو لیدونکو تاسې ګورئ په جلال آباد کې ډېر سخت باد لګیږي او د باد له امله تاسې ګورئ چې دغه کورنۍ چې په دغه ځای کې ژوند تېروي نو یو سفر غوندې ځان ته جوړ کړی دی او په دې سفره کې دوی د ژوند شپې او ورځې تېروي. څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه دې کورنۍ سره هم د خوراکي توکو او ژمني توکو مرسته شوی. د دغه خوراکۍ نه هم یو دوه درې خبرې اورمه. ستړی مه شې خورجانې. خیر السلام علیکم ورور. خورجانې په لوړ غږ خبرې وکړه تر څو پورې ستا غږ واورو. نن تاسې سره دغه مرستې وشوې خوراکي توکي او ژمني توکي. څه ویل غواړې په زړه کې د څه راځي لږ موږ ته ووایه خورجانې. الله پاک دې ورسره ښه وکړه خیر دې ویسي هم تاسو او هم هغو چې موږ سره هم دا کومک وکړه موږ ورته ډېره جت لرودلو او خیر دې ویسي. الله پاک دې تاسو ته هم عمر درکړه چې تاسو موږ سره دا دغه وکړه. خدای پاک دې هغو سره هم ښه وکړه. خیر اوسې وروره. خوشحاله اوسئ خورجانې. درنو لیدونکو او اورېدونکو دا هغه مرستې دي چې دویو نه څوک پیسې نه اخلي، د دویو نه کومې غوښتنې څوک نه کوي. دا فی سبیل الله د الله په نوم باندې دی. دا تاسې ګورئ چې دې خوراکۍ ته هم 3 کمپلې اوړه او 2 بوتله غوړي، مالګه، لوبیا او وریجې دې خوراکۍ ته هم ورکړی شوی دي چې په هغه ټوکن کې همدغه شیان ذکر شوي وو او دغه شیان یې دوی ته ورکړي. بیا هم د دغې خوراکۍ نه مننه کوم. نورو کورنیو ته به هم ځو زموږ ملتیا وکړي. نغم په ابدي و نه ښاد وطن ترتا